السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. نن ما سره خوشبختانه زمونږ مشر رحمت الله نوروز ورور هم ولاړ دی او نن مو د دې دکان افتتاح وه. الحمدلله دی هم راغی لغمان ته. د دغه ورور تاسو ته به ښکاري د نن خپل دکان کې ولاړ دی. د ده یو کلیپ مخکې و تا لیدلی کندلې زه به یې در وښیم. مهرباني. سرپرستي خپله کوم. سرپرستي خپله کوې همدې بادرنګو ته همدا بادرنګ دی او هګۍ دي بس. پلار چېرته دی؟ پلار ته چېرته وې؟ ته زخمي کور کې پروت وې، بمبار وشو، پلار لاړه. سبحان الله. کلیپ خو ته وکتل. د ده دی خپله مخکې په تېر نظام کې و، د کمانډو سرتېری و، دواړه خپې په یو مین کې له لاسه ورکړي. سټوډیو خو ته وکتله، پلار یې بیا دلته کومه ساحه د جنګ ساحه وه هلته د دې کور و، بمبار په تېر نظام بمبار کړی دی. پلار یې ورسره فامیل حیوانات مکمل لمنځه تللي. دی په کور کې پروت په دغه حالاتو کې. مخکې د هغه تېرو ویډیو کې ته وکتل د 100 روپو بادرنګ و. الحمدلله دته مو د دوستانو په مرسته باندې ماشاءالله دا دکان ورته جوړ کړ او کوشش کوو چې نوره سودا هم ور واچوو. د دکان باندې څونه مصرف شوی دی؟ تقریبا د غرفه څونه شوې ده او سودا یې څونه اچولې ده؟ غرفه او سودا سره هر څه سره تقریبا $300 مو افغاني کړي چې څونه افغاني څه کم 80,000 افغاني راځي. ماشاءالله. نو دغه ترازو د یخچال نه نیولی تر څو هغه شی چې دغه ساحه کې مناسبه و. موږ به دغه دکان دوامداره مونیټر کوو، 3 میاشتې بعد، 1 میاشت بعد، 1 کال بعد راځو تر څو پورې دا سړی پر پښو ودرېږي. زموږ دا اصول دي چې چا نه هم قمر ویډیو کړې ده هغه ته د بل بنسټ نه ځي، من حتما د هغه ورکوو. دا زموږ اصول دي. هغه کس به دوباره بیا غربت ته نه ځي. دا باید هم ذکر کوم چې تا دې وویل تېر نظام کس دی. موږ د نظام چې کوم فعلي نظام یا پخوانی نظام دی، کوم چې فعاله غړي دي هغوی سره همکاري نه کوو ځکه موږ غیر دولتي ارګان یو. لیکن کوم چې وفات شوي دي هغوی یتیمانو سره، کونډو سره یا هغه کوم معیوبین دي هغه سره موږ همیشه همکار یو ځکه بینالمللي قوانین لا دغې لاندې موږ کار کولی شو انشاءالله. نو که څوک هم غواړي داسې دکان جوړ کړي تا ورته وینا څه شی ده؟ دا ډېر ښه کار دی ځکه خلک په پښو دری. نو کېدای شي ښه کار کې دی هم برخه واخلي چون دا یو جاري صدقه ده. بالکل. دغه کس زکات پیسې مصرفولی شي؟ بالکل مصرفوي ځکه دا دته موږ سپارو چې هر هغه شی چې سپارل کېږي هغه تاسو ښه پوهېږي، علما پوهېږي چې هغه د حق جوړېږي. دا سړی 100 روپو بادرنګ ته ناست او دومره همتناکه انسان دی چې لمر ته به دی ټوله ورځ ورته ناست و. خو ده نه پوښتنه وکړو د دکان د مشکل حلوي شي؟ مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تازه ګل خان څنګه یې؟ د دکان خاوند شوې؟ خدای هم کامیاب الله. ها دلته بره خو دغه هغې ډېر لږ کمې جوړ کړي، دې خواته به هم جوړو او پاتې سو دلته لندې وریجو لوبیا او هر څه هغه د شته دي. رحمت ورور پوښتنه کوي دغه د تا مشکلات حل کوی سي؟ مشکلات خو حلونکی الله تعالی دی. بس په دغه خپله ګزاره کوو، خپله عربه به چلوو نو انشاءالله. نو هغه آیات دی که نه ولئن شکرتم لازیدنکم، که شکر به یو شي وباسي الله به یې زیاتوي. چون مخکې بادرنګ و 100 افغاني بادرنګ و، اوس دې حد ته خبر راغله، دې نه وروسته ملامي. الله تعالی مهربانه ذات دی انشاءالله چې ګزاره به پرې وکړو انشاءالله. انشاءالله بیا موږ دوامداره پوښتنې دې کوو که کوم شیان به کم بوتې نور شیان پکې اضافه کړو تر څو پورې ته په خپل پښو ودرېږې بیا محتاج نشي خلکو ته. دا زموږ هدف دی انشاءالله. جزاک الله خیر. چوکۍ خو دې ستا د تله دې هم وشوه، نو ځینې شیان دې کوشش کوم انشاءالله چې هغه هم در پوره کړم. بیټرۍ دی او برقې دی فکر کوم چې کم بوتې دی ورته دا شیان درته پوره کوو. خو یو خبر دا ده ګوره چې زموږ د هغه چا سره بیخي نه لګي چې هغه خپل کار روزګار ختم کړي. که څوک غواړي داسې دکان او مسلمان ته جوړ کړي او واقعا د خلکو مشکلات حل کړي فقط $300 دي. موږ یې جوړ ته راپور درکوو چې دا کار هم دې مسلمان ته کړی. فکر کوم موږ باید خلک په پښو ودرو او بنیادي غربت دې بیخ نه وباسو، نه چې خپل خلکو ته خوراکي مواد ورکړو سبا بیا وږي که نه. دې کې زه موافق یم. الله دې خیر درکړي. ډېره مننه. الله دې کامیاب لره. کامیاب اوسه. السلام علیکم. خدای پاک.